سلامونه علیکم اهل احترامات د وسا سکلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای وکړو جوړو د سخت خلیبو مو پرتنوي خو دوستانو زه یو ځل بیا تاسو لري ډېر هڅور ورګي سره راغلی یم هغه ملګری چې دوی غواړي خپل شعرونه ریکارډ کړي یا مثلا نظمونه ریکارډ کړي یا د زمزمې نور کوي یا داس نور څه کوي مثلا چې هغه دوی ښایسته اواز سره غواړي چې ریکارډ کړي نو دا به دوی څنګه ریکارډ کوي په نننۍ ویډیو کې تاسو یو ډېر زبردست ټیپ ښایم چې په هغه سره به تاسو کولی شئ خپل مثلا غزلونه وایي شعرونه وایي یا بل څه وایي په ډېر ښایسته انداز به راځي راځئ تاسو دغه ویډیو هم راسره وګورئ او وروسته د هغې نه طریقه هم راسره وګورئ راځئ ویډیو ته نو ملګرو دغه د ولوکو آټو وکل ټون سټوډیو ده ښه هر کله چې تاسو ریکارډونه ثبتوئ کله چې دلته ثبت کړئ خپل ریکارډ مو مثلا که هغه د ویډیو دپاره و یا همداسې کوم بل ریکارډ و یا مو کوم شعر څه ویلو خو هر څه مو چې ویل تاسو خپل ریکارډونه دلته په ولوکو کې سیو کړئ دغه بغیر د انټرنیټ نه کار کوي ښه خو بیخي یو زبردست ټیپ دی تاسو کولی شئ چې خپل ساونډونه به دې کې ډېر زبردست جوړ کړئ نو هر کله مو چې دغه د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړ لاړ به شئ پلی سټور ته همدغه ولوکو آټو وکلټون یا تاسو یوازې ولوکو ورته ولیکئ VOLOCO ولوکو نو په اتومات ډول تاسو دغه یو اپ رااړوي تاسو به دا ډاونلوډ کوئ اوپن به یې کړئ کوم پرمیشن چې غواړئ هماغه پرمیشن به ورکړئ دلته باید یو ایمیل سره لوګین کړئ ښه ملګرو دلته تاسو ته وایي چې سکسسفل یو ار لوګینډ نو تاسو ته دغه یوه صفحه راځي ښکاره دې به تېر شي دلته به یې ایکس کړئ د هغې وروسته دلته ته بیا دغه صفحه راځي خو دا مثلا ایکس کوي دا نه دی پکار میک ویډیوز ډسکور مور میوزیکس میک سانګز که نه تاسو به راشئ میک ویډیو مثلا ما کلیک کړه هر څه مو چې کلیک کړل لکه تاسو ته دلته بیا مثلا وایي مونیټریټ د هغې وروسته خو ټولې برخې دي دغه تاسو کنټینیو دلته څنګه وکړئ دلته یوه بله برخه مثلا هره برخه مو چې انتخاب کړه زه مثلا زما ادر باندې کلیک کوم کنټینیو تاسو په دې اپلیکیشن ته څنګه شئ خپل ځانونه داخل کړئ دلته به بیا الاو ورکړئ ښه دلته به یې الاو کړئ د هغې وروسته بیا کنټینیو باندې کلیک وکړئ one thing before you start grab your word head له دې هم تېر شئ اوکې اور ډونټ اوکې ځای له دې تېرېږئ تاسو ته دلته خپله کمره را خلاصېږي ښه دلته تاسو چې کله لوګین ورکړئ تاسو کولی شئ چې همدلته خپل ویډیوګانې هر څه چې وو هغه ریکارډ کړئ ښه لومړی به تاسو راشئ لاندې دغه سور کوم ځای چې دی دلته به خپله ویډیو ریکارډ کړئ ښه ملګرو مثلا ما دغه یو وایس ریکارډ کړ وروسته د هغې نه ستاسو کوم وایس دی همغه اخیستل کېږي وګورئ همدغه وایس راواخیستل شو دلته ما مثلا دغه آف کړ راځم دلته لومړی افیکس ته کوم افیکس برخه چې ده دلته کلین باندې کلیک کوم لاندې کلین وګورئ ښه دا مې دلته کلین کړ د هغې وروسته سرته راځم دلته پاپ باندې کلیک کوم ښه کله مې دغه کلیک کړ یوکو ته راځم مثلا کومه یوکو ورکوي هر څه چې ورکوي ټلیفون وکل کیرټي هر څه چې وو که نه دلته لو ان های بوست مثلا دا یوه کوالټي مې ورکړه زه یوکو دلته زه څنګه کوم اف کوې یا یې ان کوې خو چې هر ډول تا ورکوله همغه ته څنګه کړه ورکړه مثلا ریورب ته راشه ریورب کې خپل ته آواز ګوره مثلا سمال کلب دی وي لرج هیل دی وي که نه زه سمال کلب ته راځم یو ځل بیا تاسو ته یو نوي ویډیو سره حاضر شوی یم ښه ملګرو مثلا ما دغه یو وایس ریکارډ ښه ملګرو تاسو خپله پر همدغه ویډیو کې وکتل دا به تاسو کنټینیو کړئ دا به تاسو سره څنګه شي بیا سیو به شي نو تاسو خپله پر همدغه ویډیو کې مثلا زما غږ وکتلو چې څنګه جوړ شوی دی څنګه برابر شوی دی نو تاسو کولی شئ چې په دې ډول خپل کوم ریکارډ مو چې مثلا سندرې مو ویلې زمزمې مو کولې یا مو شعرونه ریکارډ کول یا مو داسې نور څه ریکارډ کول نو دلته په ولوکو کې ډېر زبردست ریکارډ کېږي ډېر ښایسته ریکارډینګ کېږي ستا اواز صف کېږي کوم بیکګراونډ میوزیک چې دی هغه ختمیږي نو په دې سره کولی شئ چې ته خپل ریکارډ ډېر صاف ترسره کړې نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي داسې نور ویډیوګانو لپاره لازمه نوې سکلز په فیسبوک او په یوټیوب در سره